السلام علیکم. که چېرته تاسو غواړئ چې خپله د فیسبوک آی ډي سټایلش جوړه کړئ، ښایسته یې جوړه کړئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې، نو دا به تاسو څنګه کوئ؟ ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په دې ویډیو کې ستاسو لپاره ما یو داسې اپلیکیشن راوړی دی چې په دې اپلیکیشن کې به تاسو ته ډېر زیات مختلف بایوګانې میلاو شي او تاسو دغه ټولې بایوګانې په یو کلیک باندې کاپي کولی شئ او په خپله آی ډي کې په اسانه طریقه باندې لګولی شئ. څنګه چې تاسو ته زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري چې دلته زما چې د فیسبوک کوم اکاونټ دی، تاسو ته ښکاري په دې کې څومره ښایسته بایو لګېدلې ده. نو په دې باندې د اکاونټ څومره مزهناک او څومره ښایسته ښکاري. نو چېرته تاسو هم غواړئ چې خپل آی ډي دغه شان سټایلش ښایسته جوړه کړئ، نو هغه کې به تاسو بایو لګوئ، کور تصویر به پکې ښکلی لګوئ، نو بیا به ستاسو آی ډي ښایسته ښکاري. نو دا وای والا اپلیکیشن به تاسو چې ته میلاو شي، تاسو په خپل آی ډي کې بایو لګوئ. څنګه ویډیو تر اخره پورې وګورئ، دغه ټولې طریقه تاسو ته سټپ بای سټپ درښیم. نو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټکنیکل پښتونې سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښ شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. بس ټاپر به تاسو وکړئ، په خپل موبایل کې به دا اپلیکیشن انسټال کړئ. لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې او په کمنټ کې میلاو شي. نو دلته چې کله هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ، بس ټاپل تاسو ته شارټ بایوګانې به میلاو شي، بیا لانګ، بیا دلته تاسو په خپل هم جنریټ کولی شي. زه به بس ټاپل په شارټ باندې کلیک کوم. تاسو ته ښکاري شارټ چې کوم زموږ سره بایوګانې دي، نو تاسو ته ښکاري په دې کې څومره مختلف په تاسو ته راوړي. تاسو به سمپل دلته لاندې په نیکسټ او پریویوس باندې کلیک کوئ. زه به سمپل دلته په نیکسټ باندې کلیک کوم، نو تاسو ته ښکاري دلته څومره زیاتې بایوګانې دي په دې کې. کومه یو بایو چې هم تاسو خوښ شي هغه تاسو په اسانه طریقه باندې کاپي کولی شئ. هغه طریقه دا هم درښیم چې دا به تاسو څنګه کاپي کوئ. تاسو ته ښکاري زه په نیکسټ باندې کلیک کوم، څومره زیاتې بایوګانې دي. بیا که زه په لانګ باندې کلیک کوم، نو تاسو ته ښکاري په دې کې به لانګ هم تاسو ته ډېرې غټې بایوګانې به تاسو ته شو شي او تاسو کاپي کولی شئ. بلکې تاسو غواړئ چې چاته په ښایسته ډیزاین کې کمنټس وکړئ، نو هغه تاسو کمنټس هم کولی شئ. نو په دې کې ګورو چې ښکلې بایو راشي، هغه به زه کاپي کړم او په خپلې آی ډي کې به یې ولګوم. نو تاسو ته به طریقه په اسانه طریقه باندې زده شي. تاسو ته ښکاري دا څومره زیاتې بایوګانې دي په دې کې. اوس مطلب دا یو بایو زما خوښه ده، زه غواړم چې دا په خپل آی ډي کې ولګوم. د هغې لپاره به سمپل تاسو دلته په شیر باندې کلیک واخلئ او دغه کوم بایو چې ده نو دا به تاسو دې ځای نه سمپل کاپي کړئ. تاسو ته ښکاري دلته تاسو ته آپشن شو کېږي کاپي په دې سایډ باندې. تاسو ته ښیم دا چې کوم آپشن دی کاپي، دې ځای نه به سمپل تاسو کاپي کړئ. بیا به تاسو وکړئ سمپل تاسو به لاړ شئ خپلې آی ډي ته. کله چې هم تاسو خپل آی ډي ته لاړ شئ، لږ لاندې به لاړ شئ، تاسو دلته په ایډیټ پروفایل باندې به یې کلیک کوئ او یا به دلته ډایرکټلی تاسو په بایو باندې کلیک کوئ. بل تاسو ته به دلته لاندې هم لیکلي وي، تاسو ته ښکاري ایډیټ پبلیک ډیټیلز، په دې کې هم تاسو دغه بایو لګولی شئ. نو زما خو الریډي بایو لګېدلې، زه به سمپل دلته په دې بایو باندې کلیک واخلم، ډایرکټلی به دلته ماته دا بایو اوپن شي. تاسو ته ښکاري ایډیټ بایو آپشن به تاسو له درکړي که تاسو الریډي بایو لګېدلې وي. نو دا چې کومه بایو ده دا به زه مکمل حذف کړم. تاسو ته ښکاري داسې مکمل تاسو ختمولی شي او کومه نوې بایو چې ما راوړه هغه به زه دلته پیسټ کړم. تاسو ته ښکاري دا مکمل طور باندې ولګېده. بیا به تاسو لګوئ څنګه، سمپل به تاسو دلته په سیو باندې کلیک کوئ. په یو کلیک باندې به دغه بایو ستاسو په پروفایل کې ولګي او بیا به دلته ستاسو پروفایل ډېر زیات مزهناک او ډېر زیات ښایسته ښکاري. خو ګمرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل آی ډي کې ښایسته بایو ولګوئ او خپل آی ډي په اسانه طریقه باندې سټایلش ښایسته جوړه کړئ. نو امید لرم نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوې. که ویډیو مو خوښه شوې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په